پام وکړئ د نن ورځې تازه او مهم خبرونو ته. سلام، وخت په خیر. که غواړئ په بشپړه توګه معلومات ترلاسه کړئ نو ویډیو راسره تر پایه وګورئ. له شپږم ټولګي څخه د پورته ټولګیو د نجونو پر مخ د ښوونځیو د پرانیستلو په اړه د طالبانو د ژمنو د نه عملي کېدو سره یو ځل بیا د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال شیر محمد عباس ستانکزی وایي چې د ښوونځیو دروازې به ډېر ژر د ټولو زده کوونکو پر مخ پرانیستل شي. له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو د دروازو د خلاصولو په اړه د طالبانو د ژمنو په دوام د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال شیر محمد عباس ستانکزی یو ځل بیا ټینګار وکړ چې نجونو ته دې د زده کړو زمینه برابره شي. هغه وویل هیڅ وخت هیواد له تعلیم پرته مخته نشي تللی او د دې تعلیم دروازه به اسلامي امارت انشاءالله ډېر ژر د افغانستان د ټولو اوسیدونکو پر مخ خلاصه کړي. دا هم لوی جهاد دی چې وبه یې کړو. ښوونځیو دروازې تړلې دي او په کور دننه او بهر له ډېرو انتقادونو سره هم تر اوسه یې په دې اړه د خلاصېدو پرېکړه نه ده کړې. ستانکزي دغه شان د جمهوري نظام مخکینیو چارواکو او سیاسیونو ته چې له افغانستان بهر د طالبانو د حکومت مخالفت کوي په خطاب کې وویل چې سیاسي مخالفت د افغانستان لپاره ګټه نه لري. د طالبانو د حکومت مخالفین وایي چې د دوی حکومت ټولګډونه نه دی او بشري حقونو ته له دې ډلې د ښځو او نجونو په دې کې بیا د دوی د کار او زده کړې د بیان ازادۍ او نورو ته ژمن نه دي او دا هغه څه دي چې نړیواله ټولنه او د بشري حقونو سازمانونه هم پرې ټینګار کوي، خو طالبانو تل د ادعاوې رد کړي دي. ستانکزی دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې د یونما د راپور پر بنسټ چې د جولای میاشتې په 20 خپور شو، طالبان پر افغانستان د بیا واکمنېدو له نیټې د 2011 میلادي کال د جون میاشتې تر 15مې د افغانستان د مخکینی حکومت د 160 چارواکو له محاکمې پرته وژنې عاملین ګڼل شوي، هغه څه چې طالبان یې ردوي. همداراز د مفتي تقي عثماني په مشرۍ د پاکستاني علماو یو پلاوی نن چهارشنبې د زمري پر 5مه د طالبانو د حکومت له رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند سره کتلي. مفتي عثماني د دوشنبې په ورځ د پاکستاني دیني عالمانو د یو پلاوي په مشرۍ کابل ته راغلی و. په دې کتنه کې د پاکستان د علماو د پلاوي غړو ملا حسن اخوند له نورو هیوادونو سره د ښو اړیکو د ټینګښت په برخه کې خپلې مشورې او وړاندیزونه شریک کړي دي. پاکستاني رسنیو خبر ورکړی چې د دغه پلاوي د سفر موخه د پاکستاني طالبانو قانع کول دي چې د اسلام آباد پر وړاندې جګړه ودروي. دا و زموږ نننۍ چمتو شوی ویډیو. تر بیا ښه وخت، ښې چارې.